افغان سوداګر خپل تر 80 سلنې ډیره سوداګري د پاکستان پر ځای اوس د ایران له لارې کوي. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه او په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي د دوی شمیرې ښایي چې د افغان سوداګرو تر 80 سلنې ډیر ترانزیت او سوداګرۍ چارې د پاکستان پر ځای اوس د ایران له لارې ترسره کیږي. د پاکستان لخوا پر ترانزیتي فعالیتونو د مالیې زیاتوالي، د نویو محدودیتونو لګول او له افغانستان سره د سوداګریزو لارو تړل کېدل د سوداګرۍ په برخه کې دغه عمده بدلون لاملونه بلل شوي دي. د پاکستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي افغان سوداګرو د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو له لارې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د بدیلو لارو په لټه کې دي او پاکستان ته ستر مالی زیان اړولی دی. صالح الکوزی په کندهار کې له یو افغان سوداګرو دی چې تر ډیره وچه میوه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته لیږدوي. له ملتیا مو نړۍ مننه.